علیکم. راځو نن چې د تاسو ته په ایکسل کې ما یو داسې ساده بل جوړ کړی دی د دکان دپاره، او که چېرته تاسو وایئ چې دی ما ته یوازې بل خلاص شي او زه پکې کار وکړم او چاپ یې کړم او همدارنګه ځان سره حساب کړم د دې لپاره بټن څنګه جوړیږي. د ایکسل کې به بټنې په دې رقم تاسو جوړوي، مطلب چې دی د ثبت کولو بټنه یا هم چې دی د پرنټ کولو بټنه دا به څه رقم کوئ. د دې لپاره به لاړ شئ لومړی ډیولپر ته به لاړ شئ. که چېرته تاسو سره ډیولپر کار نه کوي نو تاسو به راشئ فایل ته به راشئ، د فایل نه پس به آپشن ته لاړ شئ، د آپشن نه پس به کسټمایز ریبن ته لاړ شئ او دغه ځای کې د ډیولپر په نامه باندې یو آپشن دی، دې ته که چک لرې کوئ نو هغه به هغې ځای نه ورک شي، ولې که چک ورته واچوئ او اوکې کوئ نو دا به شي. ستاسو هغې کې به اصلا دغه چک نه وي اچول چې دا ورته واچوئ. ښه، هغې نه پس چې کله ډیولپر تاسو له کار وکړلو نو د دې نه پس ته راشئ دلته او په دغه نقطه کې چې دی میکرو باندې کلیک وکړه، میکروز او سوري دلته ریکارډ میکرو باندې کلیک وکړه او دلته یو نوم ورکړه چې فار ایگزامپل زه راځم چې دی فرست، فار ایگزامپل دې ته مې یو نوم ورکړه د فرست په نامه باندې، سپیس مه ورکوئ، راشي دا اوکې کوئ. چې کله مو اوکې کړ تاسو ګورئ دلته موږ سره چې دی زمونږ ریکارډینګ روان شلو، یعنې زمونږ میکرو ځان سره جوړیږي، دا روانه ده زمونږ خبرې دغه چې دی زمونږ ټول عملونه به دا ځان سره ریکارډ کوي. زه چې اوس کار کوم دا ټول به چې دی دا میکرو به ځان سره ریکارډ کوي. نو راځم ورته یم داسې چې کله زه دلته اوس دا میکرو چې دی زه ترسره کوم، ورته یم چې تا لاړ شه او پرنټ ته لاړ شه او پرنټ کې به موږ ته دلته شو کېږي او هغې نه پس به دا موږ سره ثبت کېږي. چې کله زه دا اوس ما یو دانه میکرو جوړ کړله دلته، مطلب دا به موږ ته د چاپ لپاره، نو دومره کار مو وکړه، د دې نه پس به بیرته راشئ تاسې او ډیولپر ته به لاړ شئ، همدغه سټاپ ریکارډینګ دی دا راواخلئ او وګورئ موږ سره یو ریکارډ واخیستل شلو، که نه دلته وګورئ په میکرو کې وګورئ موږ سره د فرست په نامه اخیستل شوی دی. راځم یو بل ریکارډ هم جوړوم چې هغه به موږ ته دغه فایل به چې دی سیف کوي او مستقیما پی ډي اف ته به اړوم او هملته به ځان سره ذخیره کوي. دا به څه رقم کوئ تاسې د دې لپاره به تاسو راشئ بیا هم چې دی په ریکارډ میکرو باندې به کلیک وکئ او دلته یو بل نوم ورکئ. زه د مثال په ډول سیکنډ نوم ورکوم، داسې سیکنډ، دا به اوکې کې په دې رقم باندې دو موږ ته وایي دا شته دی، ورته یم نه په دې نوم یم بل نوم ورته ورکوم سیکنډ فایل، یو څه نوم ورته ورکئ داسې یا میکرو، بس راشي دا اوکې کوي. زموږ سره ریکارډینګ روان شلو. زه اوس دلته چې دی بله ریکارډ ځان سره اخلم داسې چې کلم چې څوک دلته یو څه لیکلي کړي وي دا به هم پاکوي، ټول هر څه به باید پاک اوسیږي، نو ټول به انتخاب کې داسې او دلته یو ډیلیټ بټنه پریس کړئ تر څو چې دلته کوم ریکارډ وي به پاک شي. دوهم خبره به داسې وکړئ چې لاړ به شئ فایل ته به لاړ شئ او دا باندې به چې دی سیباز باندې به کلیک وکړئ، ډیسکټاپ باندې کلیک وکړئ، همداسې چې دی دلته یو کوم ورته په دغه فولډر کې یو فولډر به هم زه جوړ کړم چې دی فار ایگزامپل مای فایلز، فار ایگزامپل فایلز، دغسې یو فولډر مې جوړ کړلو، ویم چې کوم فایلونه زه ثبت کوم دا د زما فایل په نامه فولډر کې ثبت کېږي. که نوم ورته ورکوئ دلته نوم ورته ورکولی شئ، فار ایگزامپل چې دی فایل نمبر 1 ارسن فایل، یو نوم ورته دلته ورکوئ فایل نمبر 1، نو یا په کومه نوم ورکوئ یو فرینلی نوم ورکوئ، همداسې راشئ دلته ورته یم څومره فایلونه چې ټول پی ډي اف ته راته اړوه او هغې نه راشه دا به چې دی اوکې کې په دې رقم دا نور کلوز کا. دا موږ سره چې دی یو ریکارډینګ واخیستل شو، زه به نور راشم دلته او دا ریکارډ هغه چې دی سټاپ پکوس سټاپ ریکارډینګ باندې به کلیک وکړئ. اوس دغلته یو دو بټن جوړو، د بټن دپاره به راشي دلته چې دی انزرټ په انتخاب کوئ او بیا به راشي یو بټن سټایل داسې راواخلئ، فار ایگزامپل زه به داسې یو بټن به دلته جوړ کړو او په دې بټن کې به زه ولیکم چې دی د پرنټ لپاره به دا د پرنټ د فایل داسې یو څه لیکم ورکړي او د هغې نه وروسته چې دی تاسو به دا فایل داسې ټول انتخاب کړئ او د دې هغه سیستم به الکشن ته برابر کړئ چې کوم څه ښه ښکارېږي. فرنټ فایل به کوم ځکه بیا ډېر وړوکی راځي، داسې زه به دغه ته لرې کړم چې یو نوم فرینلی نوم دلته ورته ورکړئ خلاص او د دې دغه منځ کې
دا مرته بدل کی که نور څه دغه تغیرات پکې راولئ نو داسې کولی شي چې دی هغه ترتیبات یې وکړي. راځم دا یو بټنه جوړه شول، یو بټنه به بل هم جوړه کړو، را به شو دلته او په فور ایگزامپل دا هم دغسې یو بټنه جوړوم داسې، یا داسې به وکړو چې د دې نه به یو کاپي واخلو، همدې کې تیار جوړه دی، کنټرول ډي واخلئ، ډپلیکیټ شلو او دې لپاره نوم ورکړئ د مثال په ډول چې دی دلته چې دی لیکم د سیف داسې یو بټن، دا د پرنټ او دا د سیف دپاره. نو اوس دې کې چې دی هغه میکرو به کومه سې ورچوئ، را به شي دې لپاره دې باندې به کلیک وکړئ او داسې به کېوځي دلته لیکلي اسین میکرو، په دې باندې به کلیک وکړئ. لومړی موږ د پرنټ دپاره واخیستله، نو راشي دا چې د پرنټ دلته یې واخل چې دی دا اپلای کوي او په دې باندې کلیک وکړئ، داسې راشي او دلته چې دی بیا هم چې د میکرو اسین ته راشي، دلته دا سیکنډ فایل واخلئ او همدارنګه دا اوکې کوئ. کلم چې اوکې کړل زموږ سره پرنټ بټنې جوړې شولې. زه رالم دلته اوس یو ریکارډ ورچوم، فار ایگزامپل چې دی موږ سره یو کس دی احمد راغلی، فار ایگزامپل نور الله زوی دی، فار ایگزامپل داسې، او چې دی څه شی واغسته، د مثال په ډول قلم یې واغستلو، سو 12 قلمونه یې واغستل او یو قلم یې په 6 روپۍ واغستلو، نو 2 روپۍ شولې. دی موږ سره دغه چې دی هر سره ویستل او هغې نه پس راځم ورته دا پرنټ که چې کله تاسو په پرنټ کلیک وکړئ ګور دی که پرنټر وصلې دا مستقیما پرنټینګ ته لاړله او ورته سیو یم که او پی ډي اف ته یې واړوه، په دې باندې کلیک وکړه، دی هغه فایل چې دی ګورئ دی موږ تر اصلا څه دی سیو کړلو داسې، او دی چېرته سیو کړلو تاسو به راشئ کوم فولډر چې ورته ما ښودلی مای فایل وګورئ دې ځای کې موږ ته سیو کړو. نو په دې رقم دا ریکارډ به ثبت کېږي. یو اشتباه دلته موږ نه وشوله چې موږ فایل هغه کوم لیکنې مو چې کړې وي هغه مو ډیلیټ کړي دي بیرته، ولې هغه هم ریکارډ کې باید هغه هلته ډیلیټ نه شي، که چېرته تاسو به پس د هغې نه ډیلیټ شي نو هغې ته بیا پام کوئ، هلته بیا ورکوئ ورته. نو په دې رقم باندې تاسو کولی شئ بټنز جوړې کړئ. د لیدلو نه مننه.